سلامونه که غواړئ له تازه پیښو څخه ځان خبر کړئ پښتوال نیوز چینل درسره سبسکرایب کړئ. نیمروز غبرګو چاودنو کې د امنیتي قمندان په ګډون 12 تنه وژل شوي. د نیمروز ولایت زیاتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په ګنګ ولسوالۍ کې 2 جلا چاودنې په ترڅ کې د ګڼو دولتي عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتی. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي نعمت الله صدیقي رسنیو ته ویلي چې په چاودنه کې د ګنګ ولسوالۍ امنیه قمندان محمد هوتک په ګډون 12 تنه سرتیري وژل شوي دي. نوموړی زیاتوي لومړی د پولیسو په یو حامي موټر د مین چاودنه شوې وه چې پکې 15 تنه امنیتي سرتیري ځای پر ځای ووژل شول. وروسته کله چې سیمې ته ولسوالۍ امنیه قمندان ورسېدو پر موټر یې د هم ماین وچاودېدو چې له کبله یې د امنیتي قمندان په شمول 7 تنه نور سرتیري هم ووژل شول. د نیمروز ولایت امنیه قمندان سمونوال عبدالوهاب بالاکرزی رسنیو ته ویلي او دا پیښه یې تاییده کړې ده چې دواړو چاودنه کې د ګنګ ولسوالۍ مرکز ته نږدې رامنځته شوي او دا مهال یې سیمې ته له مرکز نه قربانیانو د جسدونو انتقال لپاره نور ځواکونه لیږلي دي. که څه هم تر اوسه طالبان د دې پیښې په هکله څه نه دي ویلي، خو سیمه ییز چارواکي د طالبانو کار بولي. دا و نننی راپور. تر بیا ښه وخت ولرئ.